د عربو د نظامونو تیل له اوبو نه ډیر دي، خو د دې سره سره جوماتونه اکثره خیرخوا خلک جوړوي، حکومت هم جوړوي، خو ډیری اهل خیر خلک اغنیا دي. بس دا زه جوړوم څومره مصارف چې په دې باندې راځي، انجینر د نقشه واچوي، د دې براور دی وکي، د الله د رضا دپاره جوړوم. پلار مې وفات ته په هغې پسې ثواب بخم، مور مې وفات ته ثواب یې په هغې پسې بخم. زمونږ څه حال دی وروره؟ زمونږ څه حال دی؟ زمونږ اغنیا ویده دي، زمونږ د غنیانو سرمایه په ساز او سرود مصرف کیږي، زمونږ اغنیا و سرمایه دوبۍ ته په چکرو باندې مصرف کیږي، زمونږ د غنیانو سرمایه هندوستان ته په منظرو باندې تګ باندې مصرف کیږي، ازبکستان او تاجکستان ترکیه ته سفرې په دې باندې کوو، په میلیونه را سره بیایو. د مونږ سرمایه د الله په کورونو کې ډېرې کمې مصرف کیږي، او دا خو زمونږ او تاسو دپاره د آخرت ګټه ده. خدای عز وجل دې مونږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، د دې ترڅنګ د جوماتونو